ژوند او زده کړه. په خاورو کې زر. ګران اوریدونکو السلام علیکم، زه نصیر احمد احمدی یم او تاسو په خاورو کې زر خبرونه اورئ. کمپیوټر هم روښانه دی. په پیل کې به د دې انجلۍ د خبرو یوه لنډه برخه واورو. روحي لحاظ ډیر فشار په چا راځي چې اسناد د پلاس کې وي او کار نه درته پیدا کی سخته ده. وایي کار کور ته نه راځي. هو کمپیوټره، باید په خپلو هڅو ځان ته کار پیدا کړو. د همداسې نجونو خبرې هم لرو. په وزارت کې جندر د امری په حیث باندې کامیاب شوم. خدای پاک نه شکرګزار یم چې وروسته سختۍ نه ومې کولای چې یو ښه وظیفه پیدا کړم او په اوسنۍ وظیفه باندې مې ډېره زیاته خوشحاله یم. او یو ځوان هم خپله کیسه راته کوي چې څنګه یې کار وموند. بیکارۍ نه مې ځان خلاص کړو، بس همدغه یو کار مې ځان ته جوړ کړ، سودا مودا کور ته هم پکې وړو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو په وینا په تیر یعنې 1499 لمریز کال کې د کانکور په ازموینو کې څه باندې 1,400,000 تنو برخه واخیسته چې د بریالیو کسانو په ډله کې درېیمه برخه نجونې وې. زیاتره محصلین چې لوړې زده کړې کوي په دې هیله دي چې له پوهنتون نه فارغ شي، یو کار پیدا کړي او خپل اقتصاد پیاوړی کړي. خو اوس هم له پوهنتونه داسې فارغان شته چې بیکاره دي. په دې اړه د یوې نجلۍ خبرې اورو. نوم مې ریحانه دی. پوهنتون ډیر وخت کې چې فارغه شوې یم هیڅ کار بار نشته ده. کار به پیدا کوم، خودکفا بشم او د کورنۍ سره به مې مرسته وکړم، خو اصلا کار نشته. اسنادونه مې بیرته کور کې کېښول او زه بیرته کور کې کېناستم. یعنې روحي لحاظ ډیر فشار په چا راځي چې اسناد د پلاس کې وي او کار نه درته پیدا کی سخته ده. خو له پوهنتونه فارغ نجونې څنګه او د کومو لارو په مرسته ځان ته کار پیدا کولی شي؟ په دې اړه زموږ همکار اقصا صدیقي له دوو نجونو سره خبرې کړې. قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. غواړم له یوې نجلۍ سره خبرې وکړم چې څه وخت د پوهنتون نه فارغه شوې ده او څنګه یې ځان ته کار پیدا کړی دی. دوی یو دفتر کې کار کوي. د دوی کارونه موږ یو رستورانت ته راغلو. غواړم ورسره یو څو دقیقې خبرې وکړم. ستاسو نوم؟ زما نوم پښتنه ده. تقریبا 10 کاله کې چې پوهنتون نه فارغه شوې یم. د محصلۍ په دوره کې ډېرې هڅې او تلاشونه مې وکړل د دې لپاره چې د ما کورنۍ اقتصادي وضع دونه ښه نه وه. نو ما کوشش وکړ چې په همغه دوره کې ځان ته یو وظیفه پیدا کړم. په لومړیو کې خو ډېره مشکله وه، ځکه هر چېرته به چې تلمه ما ته به ویلې ته تجربې کاري لري که نه لري. یعنې زه داسې ووایم چې شاید د موږ په هغه منطقه کې یا په هغه ناحیه کې داسې کوم شخصي مکتب به پاتې نه وي چې ما لټولی نه وي تر څو زه په هغه کې وظیفه پیدا کړم. لومړنۍ زما وظیفه هم په یو شخصي مکتب کې وه، د معلمې په حیث باندې. ټایم ډیر زیات و، ستونزمن کار و، معاش ډیر کم. خو ما د دې لپاره چې زه حداقل یو تجربې کاري پیدا کړم هغه مې ومنه او تقریبا 1 کال هلته مې کار وکړ. او کله چې پوهنتون نه فارغه شوې بیا څومره وخت بیکاره وې؟ محصلۍ په دوره کې تجربې کاري مې پیدا کړې وه. نو وروسته له هغې نه چې له پوهنتونه زه فارغه شوم په یو دولتي مکتب کې استاده شوم. ما ویل چې زه باید پرمختګ وکړم، د ماسترۍ ترڅنګ ځان ته نور وظیفې ولټولې تر څو وکولی شم نورو ځایونو کې وظیفې پیدا کړم. د نطاق یا د ویندۍ په حیث باندې په یو رادیو کې تقریبا د 6 میاشتو لپاره کار وکړ تر څو وکولی شم زه یو سند دوی نه واخلم. 2 کالو لپاره په یو رادیو کې مې کار وکړ. 2 کالو لپاره ما د لوګر ولایت په مقام کې د جندر د امري په حیث باندې دنده ترسره کړل. البته ستونزې ډېرې زیاتې وې. یعنې کابل نه لوګر ته تلې ورتلې؟ او روزمره تلم. وروسته له 2 کالو نه بیرته دلته په یو وزارت کې جندر د امري په حیث باندې په یو ښه پوزیشن کې کامیاب شوم. خدای پاک نه شکرګزار یم چې وروسته له هغو نه سختیو نه ومې کولی شو چې یو ښه وظیفه پیدا کړم او په اوسنۍ وظیفه باندې مې ډېره زیاته خوشحاله یم. زیاتره کسان چې پوهنتون نه فارغه شي وایي چې کار نشته. دغه مفکوره د څنګه ځان نه لرې کړه چې ځان ته کار پیدا کړي او ځان بیکاره پرې نه دی؟ یو قصه به زه درته وکړم. تېره ورځ له یوې نجلۍ سره مخامخ شوم. نو دې نجلۍ ته مې ورته وویل چې چېرته کار کوې؟ ویلې بیکاره یم. څومره وخت کېږي؟ 2 کاله. چېرته دې اپلای نه ده کړی؟ په ډېر مایوسۍ باندې ویلې چې والا اوس خو داسې وخت ده چې واسطه څوک ونه لري نه مقرریږي. نو ما ورته وویل چې هېڅ کله خپلې وړتیا ته په کمه سترګه مه ګوره، خو لیاقت خپله وړتیا ته په تلاش د هېڅ وخت نه ورکېږي. ته د خپل چانس هم وازمایه، خپل هغه وړتیا دې مو وازمایه. کېدای شي یعنې نن چې زه په دغه پوزیشن کې یم دا د چا د واسطې خبره نه ده، دا د ما خپله هڅه وه. خپل مثال مې ورته ورکړ او دا نجلۍ ډېره خوشحاله هم سوله. زما نمبر یې
یې واخیسته ویلې چې زه د هفتې په ورځ باندې ستاسو دفتر ته راځم او کوم بسونه چې اعلان شوي دي په هغه کې به زه اپلای ورته وکړم او زه همیشه دا ته په تلاش کوم چې خپلو خویندو لپاره خپل ځان ورته مثال ورکړم خپلې ستونزې ورته یادوم او د نن ورځ موقف هم ورته یادوم چې یعنی دا موقف په یو سختۍ باندې لاسته راځي ته به په تلاش کې تر څو چې وکولی سي یو جي ته ورسېږي د کار موندلو لپاره دا چې تاسو څو پوسټونو کې کار کړی دی ویانده وي معلمه وي دغه وظیفې د څنګه پیدا کړې خپل هم پسې ګرځېدم مثال کله چې شخصي مکاتبو کې زه دندو پسې ګرځېدم زموږ د هغه منطقې ټولو شخصي مکاتبو ته زه ورغلی یم خپله سی وي مې وروړې ده هغه وخت چې موږ هغه انټرنټو د شاندونه لاسرسی هم نه درلوده صرف د کابل پوهنتون لینکینګ مرکز کې موږ هغه درلوده نو چهارشنبې او دوشنبې به زه تلم هلته سایټونه به مې چک کول چې چېرته وظیفې اعلانېږي صنفیانو نه به مې پوښتنه کولې کوشش مې کوه ځان ته روابط پیدا کړم د هغه په واسطه وکولی سم چې وګورم چې چېرته وظیفې اعلانېږي ما سره د وظیفې پیدا کولو کې مرسته وکړي ځکه یوازینی څوک چې زموږ په فامیل کې کار کوي هغه زما پلار و او زه د کور مشره لور وم زموږ په کور کې یو مریض هم و زه خوشحاله په دې یم چې په هغه وخت کې زه حداقل یو څوک وم چې ما خپل پلار سره خپلې کورنۍ سره هغه تر خپل وس و توانه پورې ما هغوی سره مرسته کړې که نن ورځ ما دا وظیفه نه درلوده شاید زه به ځورېدلې وم چې ما هېڅ نه دي کړي پښتنه جانې ته کار کوي ژوند د پخوا په نظر څومره بدل شوی او ته څومره له دې کار او کار کولو نه خوشحاله یې اقتصاد د انسان په ژوند باندې ډیر تاثیر لري زه په اوسنۍ هغه باندې ډیره زیاته خوشحاله یم ځکه ځان ته مې یو شخصیت جوړ کړی ده په ټولنه کې په کورنۍ کې ژوند مې ډیر بدل شوی ده تر څنګ د دې چې په خپلو پښو ولاړه یم یو بازو یم د خپلې کورنۍ لپاره په دې برخه کې له یوې بلې نجلۍ سره غواړم خبرې وکړم چې دوی څنګه توانېدلي ځان ته کار پیدا کړي دا چې څوک ده او څه کار کوي په خپله به معلومات موږ ته راکړي زما نوم نجیلا ده 2.5 کاله کېږي زه د پوهنتون څخه فارغه شوې یم اوس دولتي اداراتو کې یو ځای ده چې هلته کار کوم د بیکاري نه که ووایم داسې بیکاري مې تجربه نه کړه چې زه ووایم چې ډېر وخت بیکاره یم 2 میاشتې هو پوهنتون نه چې فارغه شوم ډیپلوم او سندونو ټول پسې ګرځېدم ما وویل زه به تر هوته میاشته پورې خپل ټول مسایل حلوم ځکه چې عمل میاشته کې زه سند په لاس کې ولرم چې وظیفه کې ماته خنډ پیدا نشي نو عمل میاشت ما په یو خصوصي ښوونځی کې په درس ورکولو پیل وکړ بهترینه تجربه زما په نظر تدریس دی کله چې پوهنتون کې وې داسې تشویش دې نه درلوده په زړه کې چې شاید ماته کار پیدا نشي ځکه زیاتره ځوانان ګورو چې بیکاره دي کله چې له پوهنتون نه فارغه شي دا تشویشونه 100% موجود ول په تیره کې چې د منفي بافو خلکو سره کېنې او لیسانس بیکاره دی ماستر بیکاره دی نو موږ ته به څنګه وظیفه پیدا شي ما هم فکر کولو چې و خو تصمیم مې درلوده چې زه به 100% په کار شروع کوم دغه وظیفه د څه رقم پیدا کړه اپلای کول انټرویو ورکول سی وی جوړول دا خبرې مو تیرې کړې د دوستانو سره مشوره وکړه مرسته وغوښتله په هغه ځایونو کې کار کړی و او مونږ ورته معلوم و چې حداقل دا کس کولی شي چې د دې کار له عهدې څخه وځي ډیټا سنټر یا هم د معلوماتو په مرکز کې مې کار کول وروسته له هغه څخه د ښوونې ریاست کې مې کار شروع کړ اول ځل زه خپله روزونکې معاون په شکل مې کار کول وروسته له هغې څخه خپله روزونکې شوم همدا تجربې ول چې ورو په ورو 3-4 میاشتې کې ما وشو کولی چې 3 بس ته تبدیل کړم او همدا اپلای به مې کوله چې نوی به اعلانېدم تجربې به هم ډېر شول نوي شخصیتونه نوي کارونه سره معرفي شو تاسو ویل چې د انتخاباتو په کمیسیون کې تاسو کار کړی دی هلته تاسو څنګه لاړې د چا په مرسته لاړې خپله هڅه مو وکړه څنګه شخص چې غواړي یو وظیفه شروع کړي اولا خپله یو څه کوشش کوي خپله هم امتحانونه ورکړل د دوستانو مرسته هم نشو کولی چې دوی مرسته نه بالکل د دوی مرسته هم خو خپله باید د امتحان څخه تېره شي په دې رقم موږ شو کولی چې هلته لار پیدا په دې فکر کولو چې داسې یو کار باید اوسي چې زه هم پکې ارامه اوسم معاش چې اوس ډېر مهمه موضوع ده هغه هم پکې مناسبه اوسي چې حداقل زما ضرورت پوره کړی شي د بیکارۍ نه په هر حالت کې ډېر ښه دی انسان ته ډېره لوی تجربه ورکوي شکر الحمدلله همغسې یو وظیفې مو هم پیدا کړې او ترلاسه مو کړې دولتي برخه کې چې اوس ته کار کوي دغه وظیفه دې څنګه پیدا کړه دوستانو پوښتنه کوله د تجربیاتو نه د کارونو نه زما د مهارتونو نه چې په کومو برخو کوم مهارتونه لرم 4 ځلې که 3 ځلې زه بیا انټرویو ته وغوښتل شوم نو وروسته له هغه څخه موږ وشو کولی چې دغه وظیفې ته هم لاره پیدا کړو تقریبا 4-5 میاشتې زغلېدلې یم تر څو چې دا وظیفه شوې ده ته چې پښتو کار لري ته چې استعداد لري 100% نه ورکېږي نجله جانې څومره وخت کېږي چې دلته کار کوي او دا چې کار کوي ژوند دې څومره بدل شوی دی او دغه کار دې له اقتصادي پلوه تا سره څومره مرسته کړې ده دلته مې چې کار شروع کړی کال مې پوره شوی اولا کې د یو انسان په خپل شخصیت باندې ډېر تاثیر لري ستا په تجربیات اضافه کی او هم نور پروګرامونه شروع کړي لکه ماستري چې زه هدف لرم چې شروع کړم له خیره
نو اقتصادي کې ډیره لوی مرسته چې ما سره کړې ده کورنۍ سره مرسته ده. زه دې په واسطه کولای شم خپل ټول فامیل سره مرسته وکم ترڅو دوی درس وایي. هغه ستونزې چې ما تیرې کړې دي که اقتصادي دي که معنوي ستونزې دي دوی ته دا حس ورکړم چې تاسو دغه ستونزې مه ګالئ. خویندې ورونو ته د درس په لاره کې موږ در سره ولاړ یو. یو خبرې ته زه باید اشاره وکړم چې سمه ده ستونزې پکې شته، هیڅ کار بدون د ستونزې نشته. حتی یو کوچنی کار چې موږ خپل کور کې هم کوو که څوک متوجه سي اول کې ستونزه لري وروسته یې خوند ګوري. نو سمه ده ستونزې به څوک وګالي خو نهایتا یو کال ته بیکاره پاتې شي 6 میاشتې دا د هر چا پشتکار پورې اړه لري. نو انسان باید لاس ترې ونه باسي. مهمه دا ده یو ځای کې نه بل ځای کې بل ځای کې نه بل ځای کې ستونزې ومنئ تر څو چې خواږي ته ورسیږئ. د انټرنیټ په مرسته هم کولای شو کار پیدا کړو. مهم ټکی ته د اشاره وکړه کمپیوټر. هغه کسان چې انټرنیټ ته لاسرسی لري کولای شي د ځینو انټرنیټي سایټونو او صفحو په مرسته چې خاص د کار موندلو لپاره د ځان کار ولټوي. داسې لکه تا چې له انټرنیټ کوم نوي معلومات پیدا کړي کمپیوټر هیڅ مې نه دی پیدا کړي. کمپیوټر د مرکې د اورېدو په وخت کې مصروفه وي. پوهېږم چې ارومرو د کوم معلومات پیدا کړي ځکه ته خپل وظیفه خطر سره کوي. ووایه نو په 1398 هجري لمریز کال کې یو افغان محصل شکر الله سروش په ترکیه کې تر ټولو غوره محصل وټاکل شو. نو دا ځوان په کومه برخه کې درس وایي څو نمرې وړې وي؟ انجینری وایي او 399 نمرې یا تر ټولو ډېرې نمرې یې وړې وي. دوستانو ځینې ځوانان له بیکاري شکایت کوي او که فرضاً کوم کاروبار ورته پیدا هم شي وایي داسې وړوکی کار نه کوم. خو ځینو ځوانانو دې ته اهمیت نه دی ورکړی چې کار وړوکی دی که غټ. کوشش یې کړی چې ځان مصروف او د عاید لاره پیدا کړي. زما نوم محمد آصف د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی خودستې په ښار کې اوسېږو. پیسې را سره وې ما دغه پیسې په یو شي باندې کم خوش رن لاړې نه شي فکر خو پیدا شو ځکه چې کور د کرایه نه دی پوه شي برګ بلونه دی بس یو ریړه مې په واخیسته لږ جوس موس جوړو دا د کیلو جوس امرود جوس دغه جوړو دستي بس خدا ورځ ساعتم پکې تیر د خور کریم پکې خلاصيږي نور بل میلم پکې خلاصيږي زمنګم پکې ورځ پاس کېږي بې ځای کارونه پکې منی بیکارۍ نه مې ځان خلاص کو بس همدغه یو کار مې ځان ته جوړ کړ چې کار وشي داسې 1,500 2000 مصرف هم لري 500 روپۍ موږ تم پکې پاتې کېږي بیکاره به خلکو سره خوا دي خوا ګرځېدو هغې نه هم پکې خلاص یو دغلته هم پکې ورځ پاس کېږي قرار د خپل کاروبار هم شروع کړی کور کې ټول نه خوشحاله دي مور هم خوشحاله پلار هم خوشحاله ورونه هم خوشحاله دي سودا مودا کور ته هم پکې وړو. واوریدل چې ځینې نجونې کله چې له پوهنتونه فارغ شوې وې د بیکارۍ شکایت درلود. دوی ول چې کار داشته او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. خو په دوی کې داسې نجونې هم وي چې په خپلو هڅو انټرنیټ یا د ملګرو په مرسته یې ځان ته کارونه پیدا کړي وو او تر وحده یې خپلې اقتصادي ستونزې حل کړې وي. دوستانو تاسو په خاوره کې زر خپرونې څنګه ارزوئ؟ آیا د کاروبار او تجارت په برخه کې داسې لري چې ګټه ترې واخلئ؟ وړاندیزونه مو څه دي؟ موږ ته تلیفون وکړئ او نظر مو راسره شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 0 240 1501. دا خبرونه زموږ همکار اقصا صدیقی د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړ کړې.